یو مسافر په یو اوږده سفر روان و. د هغه سفر ډیر اوږد و. د ډیر سفر کولو له کبله هغه ډیر سخت وږی شو. د هغه لار په یو کلي ورغله چې په هغه کلي کې دی د یو کور کره ورغلو، خو هغه کور د یو کنجوس سړي و. زویه زویه ته زما خواته راشه. ابلاله څه دې ویل؟ زویه ته لاړ شه کسبخانې ته او د 500 روپیو غوښه راوړه چې زیاته رانه وړې. څنګه یې کوې؟ اوس مېلمه شوی چې دغه یې پرېږدو هم نو خوند نه کوي. او بیا هغه د بوډا زوی روان سو د ښار په طرف چې د میلمه دپاره یوازې او یوازې د 500 روپو غوښه راوړي. ای قصابي، ته ماته د 500 روپو ښه غوښه راکړه. ای ګراکه ته بې غمه شه، داسې غوښه به درکړم لکه کوچ. نو دلته دی په فکر کې شو چې داسې غوښه راکوي لکه کوچ، نو ولې کوچ وانخلم؟ ای ګراکه څه سوچ کې لاړې، غوښه اخلې؟ نو هغه دوکاندار ته وویل چې نه، زه یو ساعتګی پس راځم، او بیا روان سو کوچ والا ته. ای کوچ والا، ته ماته د 200 روپو ښه کوچ راکړه. ته بې غمه شه، داسې کوچ به درکړم لکه شات. داسې کوچ به تا په ټول ژوند کې نه یې لیدلي. دلته دی بیا په فکر کې شو چې داسې کوچ لکه شات، نو ولې شات وانخلم؟ ای ګراکه څه سوچ کې لاړې، کوچ درکړم که نه؟ نو ده هغه دوکاندار ته وویل چې نه، زه یو ساعتګی پس راځم، او بیا لاړو شات والا ته. ای شات والا، ته ماته شات راکړه، ښه شات راکړه چې ملاوت پکې نه وي شوی. ته بې غمه شه، داسې شات به درکړم لکه پاکې صافې اوبه. دلته نو اوس دی بیا په فکر کې شو چې پاکې صافې اوبه خو کور کې ډېرې دي، مېلمه ته به هم هغه اوبه ورکړو، او بیا روان سو د کور پر طرف. زویه غوښه دې ولې رانه وړې؟ لاله، زه کسابخانې ته لاړم. کسابي ته مې وویل چې د 500 روپو غوښه راکړه. هغه راته وویل چې ته بې غمه شه، داسې غوښه به درکړم لکه کوچ. نو ما ځان سره فکر وکړ چې کوچ راکوي، نو تر هغې به کوچ واخلم، او بیا لاړو کوچ والا ته. کوچ والا ته مې وویل چې کوچ راکړه. هغه راته وویل چې ته بې غمه شه، داسې کوچ به درکړم لکه شات. نو ما ځان سره فکر وکړ چې شات راکوي، نو ولې شات وانخلم، او بیا لاړم شات والا ته. شات والا ته مې وویل چې ماته شات راکړه. هغه راته وویل چې ته بې غمه شه، داسې شات به درکړم لکه پاکې صافې اوبه. نو ما ځان سره فکر وکړ چې پاکې صافې اوبه خو زموږ کور کې ډېرې دي، مېلمه ته به یې ورکړو. که څنګه پلاله؟ آفرین زویه، په خوی کې کټ مټ ماته تلې، خو یو تاوان دې اوس هم کړی چې یو دوکان نه بل دوکان ته تلې، نو څپلۍ به دې شلولې وي، څپلۍ به دې نه شلولې. نه پلاله، دا تاوان مې نه دی کړی. د دې تاوان بندوبست ما له مخکې نه کړی و. زه چې کله ښار ته تلم، نو خپلې څپلۍ مې کور کړې وې، او د مېلمه مې په پښو کړې وې. همداشان هغه بوډا مسافر د دې کنجوس له کوره وږی تږی ولاړ. ګرانه کتونکیه، که زمونږ کیسې دې خوښیږي او له مونږ سره ملګرتیا کول غواړې، نو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړه، او که غواړې چې زمونږ ویډیوګانې تر ټولو د مخه په صفحه او HD توګه وګورې، نو خوا کې ورسره د ګړنجونې یا ګنټۍ نشان هم په ګوته کړه، ځکه مونږ هره ورځ کوشش کوو چې تاسو ته یو ښکلي شان کیسه خپره کړو. ګرانه کتونکیه، که تاسو سره یو ښایسته کیسه وي، نو مونږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. زمونږ ټیم به ستاسو په کیسه باندې غور وکړي. که چیرې ستاسو کیسه د نشر وړ وه، نو نشر ته به وسپارلی شي، او ستاسو نوم به په